قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله. هیله مند یم چې جوړ به یې د ژوند چارې به مو په ښه ډول باندې په مخ روانې وي. بریا به مو غواړم. نن مې د جاوید ابراهیمي یو څو زرینې خبرې واورېدې. ومې غوښتل چې د خپل ځان د ډاډ او همدارنګه تر نورو پورې د دې موضوع د رسولو په پار باندې همدغه الفاظ زه هم تکرار کړم او ستاسو سره یې شریک کړم. هغې ډېره جالبه موضوع ټاکلې وه. جالبه موضوع پر دې وه چې دا په نن نړۍ کې، په نن عصر کې، مخصوصاً په افغانستان کې دا ستونزه په ډېر لوړ سرحد باندې ده. هغوی د موضوع څه ټاکلې وه؟ د کم اصل انسان سره اړیکې ساتل او یا د هغې سره انډیوالي کول او یا کم اصل انسان. نو واقعیت یې ویلي وو چې هیڅکله هم د کم اصل سړي سره، د کم اصل شخص سره، د هغې سره دوستي، رفاقت، کار، تجارت، هیڅ شی مه کوئ. ځکه چې مثال یې ډېر جالب مثال ورکړی. وایي دا داسې یو مثال دی لکه تاسو چې مچ چې په ټولو ګندګیو باندې کینی او د هغې څخه استفاده کوي او هر ځای چې کینی هغه ځایونه نور هم چټلوي، لکه هغې ته چې د شاوپرک یا د هم نورو الوتونکو وزرونه ورته ورکړي چې نور هم هغه یا سرعت یې زیات شي او یا هغه وزرونه په ده باندې ډېر درانه وي، د هغه وزرونو وړ نه وي. نو هیڅکله هم وایي چې د کم اصل سړي سره مرسته مه کوئ، د کم اصل سړي سره لاس مه ورکوئ او کم اصل سړی مو ځان ته مه نږدې کوئ. که هغه هر څومره هم ته لوړ کې، هر څومره هم هغې ته خدمت وکړې، هر څومره هم هغې ته خیر ورسوې، هغې ته مادي او معنوي ګټه ورسوې، هغه بیا هم کم اصل دی. هغه د خپل ځان د یوې افغانۍ، د یوې اتڼۍ په خاطر باندې ستا د میلیونونو ګټې په قصه کې هم نه دی او هغه کم اصل دی. کم اصل بیا هم کم اصل دی. کم اصل بیا هم کم اصل دی. نو کوښښ وکړئ چې د ملګري، دوست او همکار په ټاکلو کې ډېر محتاطه واوسئ. خو بدبختانه په نن نړۍ کې مخکې تر دې چې یو څوک در سره تعهد کوي، هغه ډېر زیات اصیل ځان معرفي کوي. خو کله چې هغوی خبره تعهد ته ورسیږي، هغوی هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو بیا په دوی کې هغه خپل د کم اصل توب ټول هغه حالتونه، ټول هغه شروط، ټول هغه علایم پکې راښکاره کیږي چې کوم دی واقعي دی. نو کم اصل بیا هم کم اصل دی. د کم اصلو کسانو څخه لرې واوسیږئ. اگر چې د کم اصلو اشخاصو پیژندنه ډېره ستونزمنه ده. په نن شرایطو کې د کم اصلو اشخاصو پیژندنه ډېره ستونزمنه ده. بیا هم تر خپله توانه کوښښ وکوئ د کم اصلو اشخاصو له دوستۍ، انډیوالۍ، همکارۍ، په یو دفتر کې کار او د نورو هر څخه یې لاس واخلئ او کم اصل له ځانه لرې کړئ. ځکه چې تاسو به هم ورسره کم اصل کیږئ او تاسو به هم کم اصل معرفي کیږئ. نو الله پاک مو د داسې دوستانو، همکارانو څخه وساته او د کم اصلو د الله پاک خپله دوی ته هدایت وکړي او کم اصل خلک ګرچه تر ډېرو بدو خلکو بد دي او هغوی ته د هدایت کیدل به هم ډېره جالبه او ستونزمنه وي، خو بیا هم که الله وغواړي کیدای شي چې هدایت ورته وشي. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه د کم اصل سړي څخه مو الله پاک لرې وساته زموږ په ګډون.